سلامونه، وخت مو په خیر. زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. پنجشیر کې د طالبانو مقاومت جبهې ترمنځ د نښتو زیاتېدل. ځایي سرچینې وایي چې د پنجشیر په رخ ولسوالۍ کې د مقاومت جبهې او د طالبانو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي. د سرچینو په وینا دغه نښتې سې شنبې د غبرګولي پر 10مه د سهار په 9 بجو شاوخوا د رخ ولسوالۍ کې پیل شوي او تر اوسه دوام لري. سرچینې وایي نښتې داسې مهال رامنځته شوي چې طالبانو په دې سیمه کې د مقاومت جبهې پر پاتنځایونو بریدونه وکړ. سرچینې ټینګار کوي په دغه نښتو کې د دواړو لورو ته تلفات اوښتي، خو تر اوسه کره شمېره یې روښانه نه ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پرون د مقاومت جبهې ځواکونو او طالبانو د پنجشیر د مرکز اړوند استانه سیمه کې سره ونښتل. د مقاومت جبهې ادعا وکړه چې په دغه نښته کې 15 طالبان وژل شوي دي. طالبانو په بدخشان کې د مقاومت جبهې 4 غړي وژلي. بدخشان کې د طالبانو ځایي مسؤلان وایي په دغه ولایت کې د تګاب ولسوالۍ ربط کلي کې د عملیاتو په لړ کې د مقاومت جبهې ځواکونو په پاتنځایونو له منځه تللي او په دغه جبهه کې 4 غړي هم وژل شوي دي. بدخشان کې د طالبانو او د اطلاعاتو کلتور رئیس معز الدین احمد وایي په دغه عملیات کې دوشنبې د غبرګولي پر 9مه مولوي امان الدین په مشر پیل شوی دی. د مقاومت جبهې مسؤلان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پنجشیر کې د طالبانو یو قماندان له مقاومت جبهې سره په جګړه کې وژل شوی. ځایي سرچینې د پنجشیر کې د طالبانو یو قماندان له وژل کېدو خبر ورکوي. سرچینې وایي چې د طالبانو دغه قماندان قاري حمیدالله جاوید نومیده او کابو 15 ورځې مخکې د انابې ولسوالۍ اړونده ارزو غار کې له مقاومت جبهې سره په نښته کې سخته ټپي شوی و. د سرچینو په وینا قاري حمیدالله نن مړ شوی. د طالبانو دغه قماندان د دې جبهې د یو قماندان حسیب قوایي مرکز له کسانو سره په نښته کې ټپي شوی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روانې اونۍ له پیل تر اوسه د پنجشیر په بېلابېلو برخو کې د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ نښتې بیا زیاتې شوي هم دي. که چیرې زموږ یوټیوب چینل مو نوي لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.